لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. داسې ده چې یو زنانه وایي ما واده وکړي، زه د خپل خاوند سره ډېره خوشحاله، هغه زما سره هم ډېره مینه درلودله، ما هم ورسره درلوده، د هغه هر رنګه خیال به ما ساتي، هېڅ لاپروايي مې د هغه په خدمت کې نه کړه. زموږ د همسایه یو ګاونډۍ وله، هغه به هم کله کله زموږ کره راله، دغسې به مجلس او ګپې سره کول. نو یو ورځ ما دا سوچ وکړی چې دا وخت راځي نن به زه ورسم. نو کله چې زه د هغو کره ورغلم، هغه زنانه یا هغه خور په موبایل باندې اخته وه، فیسبوک یې کاوه. نو ما ته یې وویله چې ته هم خاوند ته ووایه داسې یو غټ موبایل درته راوړي، ته هم فیسبوک شروع کړه، دې غټ به دې مات وي، ټوله ورځ په کور کې یوازې دغې، نو دغه فیسبوک به اخته وي او خبرې به هم په موبایل سره کوو. نو ما دا اراده وکړه چې زه به خاوند ته وایم ما به موبایل ضرور راوړي. نو رالم خاوند ته مې وویل چې ما ته موبایل واخله. خاوند راته ویله چې موبایل مه اخله، دا ډېر تاواني او نقصاني شی دی. خیر خو ډېره پر ګرانه ولم، اخر زما مخ ته لاجوابه سو، ما له موبایل راوړ، په هغه کې آی ډي جوړه کړه، فیسبوک مې شروع کړي. سوکه زه د دغه فیسبوک په دنیا ورننوتلم، زه پکې غرق کېدم، تر دې چې د کور کارونه را پاته سول، د خاوند خدمت را پاته سو، د هغه مینه او محبت پاته نه سو کوم چې مخکې ولو، ځکه زه به ټوله وخت په فیسبوک اخته وم. د خاوند ډېره مینه زما د فیسبوک سره پیدا سوه. اخر خاوند مې هم په دې پوه سو چې دا فیسبوک دې ته تاوان ورساوه، نو زما څخه هغه موبایل بېرته واخیست. ما ته د فیسبوک یو ناجوړي راوولېدله چې د هغه بغیره بیا ما ژوند نه سو چلولی. نو زه راولاړه سولم، د خاوند په غلا په پټه مې بل موبایل واخیستې. نو اوس په فیسبوک کې وله د سوې ولمه بله آی ډي مې جوړه کړه چې خاوند به مې د کوره ووتې، ما به فیسبوک شو. ما به د خلکو پر خبرو باندې کومنټونه ورکول. نو یو ځوان و، هغه به همیشه زما د کومنټ تایید کوه. څو وخت وروسته هغو ما ته میسج وکړ، سلام یې راوړ. ما د یوه ورځ د سلام جواب ورنه کړ. اخر مې دا وګڼله چې د سلام په جواب ورکولو سره څه ستونزه ده، خو جواب ورکړه، دی تا وینې نه جواب یې ورکړي. روزانه پر میسجانو زما و د هغه خبرې سره کېږي. نو خاوند مې بیا راپوه سو چې اوس خو موبایل نسته، خاوند خو نوره خبر چې د دې څه موبایل دی، اوس ولې هغه مینه هغه خدمت نه کوي. نو ما ته یې وویله چې څه وجه ده، څه پېښه ده، هغه مینه هغه محبت هغه تعلق اوس ولې زما سره نسته ستا کوم چې مخکې ولو. نو زه به د خوشحاله کولو دپاره بوتلم هوټل ته، ډوډۍ به راباندې خوړلې، شان به را رانیوله، ګرځولم به چې کیدی سي یو پریشاني وي هغه ختم سي، زموږ هغه زوړ ژوند واپس راسي. لیکن هغه خبر نه و چې دا چیرې ډوبېدو ته روان، تر دې چې هغوی ورځ میسج راته وکړي چې زه ستا اواز اورېدل غواړم. زه یک حیرانه پاتې سوم چې اوس به څه کوي. خو چې هر څو ځان کاږم، شیطان راباندې غالبه کېږي، د ده سره د خبرو ناجوړي رالوېدلې وله. اخر مې دا سوچ وکړي چې اواز په واوره نو څه تاوان دی. بیا مې اواز هم په واوره، خو دا خبرو دوام ونیوی، د دې چې خاوند مې ورځ په سفر باندې ولاړې. ده راته وویله چې زه ستا سره لیدل غواړم. ډېره خبر نه و چې دا واده سوې ښځه. ما دا وویله چې زه به نن ده ته وایم چې دوی خبر کړم چې زه واده سوې ښځه. کله چې مې ده ته وویل چې ما واده کړی دی، ډېر په غوسه سو، ټلیفون یې بند کړي. ما هم دا وګڼل چې کیدی سي بیا تا ته میسج ونه کړي، خو په زړه کې مې ډېر ولاړ و. کله چې سهار را کښېنستم، ژر مې موبایل راواخیستې چې کیدلی سي میسج یې راغلی وي. نو چې ګورم د ده میسج راغلی و، بیا مې زړه خوشحاله سو چې عادي نه دی او دا یې راته ویلې دي چې په یوه خبره خفه سولمه چې تا زما سره د واده خبره پټه کړې وله. خو خیر زه اوس تا سره مینه لرم، نه سم کولی چې تا هېره کړم. زه ډېره خوشحاله سولم ځکه شیطان پر ما غلبه کړې وله. خپل په ښه و بد نه پوهېدلم، د حلال نکاح سه یو نامشروع لارې ته روانه ولم او فکر مې کاوه چې دا مینه ده، لیکن هغه مینه نه وه، بلکې د یو کورنۍ بېعزتي وله، د خپل ځان تباهي وله. اخر مې هغه ته وویله که زما خاوند خبر سو، نو بیا ده راته وویله چې ګرانې زه تا خوشحاله ساتم، کومه خوشحالي چې ستا ده زما سره ده، هغه ستا د خاوند سره نسته، هغه تا خوشحاله نسي ساتلی. زه به تا ته د نړۍ هر هغه خوشحالي درکم چې ته به ګمان هم نسې کولی، او ستا خاوند خو ستا دپاره هېڅ هم نه دي کړي. دا وایي که څه هم زما خاوند زه ډېره خوشحاله ساتلی ولم، خو زه د ده په خبرو کې راغلم. ده راته وویله چې ته د خاوند څه طلاق واخله، زه او ته به سره یو ځای سو، خوشحاله او د مینې ډک ژوند به وکړو. زما زړه ټوله شیطان په قبضه کې کړی ولو. ما هم ومنله چې زه به د خپل خاوند سره جلا کېږم، د ده سره به واده کوم. نو ما د دا فیصله سره وکړله چې د خاوند سره به جلا کېږم، زه به ستا سره واده کوم. نو بیا د یو ورځ راته وویله چې اوس خو ما او تا خبره سره وسوله، باید اوس ما او تا سره ووینو، ځکه زما او ستاسو را روان ژوند به سره یو ځای. نو اوس خو د ده محبت هم زما پر دماغ باندې سپور و. نو ما ورسره ومنله چې بلکل ما او تا به سره ووینو. دی ډېر خوشحاله سو. دا راته وویل چې سبا زه ستا د کور مخ ته موټر درولم. ما هم قبوله کله. کله چې سبا سو دی راغلی،
نو زه ورغلم د ده سره په موټر کې کښېنستلم په چکر سره ولاړ یو ځای ته چې کله ورسېدله چې ودرېدلو دی راکښته سو دروازه یې خلاصه کړه د ده د دروازې د خلاصېدو سره سم څه کسان نور رالو زه د لاس ونیولم د موټر سې راکښته کړم ما چغې وهلې چې پرېمږدئ هغوی یو چاپېړه په زوره راکړله ما پر ده باندې نارې وولې چې دا څه کوې دا څوک دي خو هغو پر مخ باندې یو چاپېړه راکړه د دې سره سمدستي زه بېهوشه شوم کله چې په هوش کې راغلم نو زما عزت ټوله اخیستله سوی زما د عزته سره لوبې کول سوي ولې زما لاسونه او پښې او سترګې راباندې کړې ولې د کور مخ ته یې غورځولې وه ټوله همسایګان راباندې ټول سوي وله زه یې شفاخانې اسپتال ته رارسولې وم څوک سم نه و خبر چې دا څه پېښه سوې ده زه په اسپتال شفاخانه کې ولم چې خاوند مې خبر سو او رالی پلار دوی مې هم ټوله راله نو په دغه تعلق کې خو زما د خاوند نمبر هم دغه ځوان ته رسېدلی و نو ده زما و خاوند ته میسج کړی و دا ټوله موږ داسې کله دا حالت ته موږ ورسوله هغه واقعه ټوله ورته بیان کړه کله چې مې خاوند او پلارګنۍ خبره سوله نو خاوند مې په هغه شفاخانه په اسپتال کې طلاق راکړ پلار و مور هم د کوره وشړله چې بیا زموږ کور ته رانسي هر څه مې و هغو ته وژړله چې مه کوئ داسې مه کوئ خو ما مړه کړي داسې مې پرېږدئ ما خو هغو در مرګ بدتره سزا راکړله چې زه یې ژوندۍ پرېښولم مړه یې نه کړلم ځکه مرګ خو یو واري انسان ته راځي خو زه یې ژوندۍ پرېښولم در دې چې هره شیبه به زه مړه کېدم زما هغه خوشحاله ژوند ما په خپلو لاسونو خراب کړ او اور مې ور واچوي حقیقي ژوند مې د فیسبوک پر مجازي نړۍ باندې خراب کړ د هر چا نه ولاړم اوس هره شیبه خپل د مرګ په انتظار یم چې کله به خدای مرګ راکړي ژوند مې هلته ختم سو چې کله په ما شیطان غلبه وکړله او زه د یو پردي سړي سره په خبرو کې راغلم اوس هره شیبه د مرګ د راتګ په انتظار یم نو ځکه مې دغه واقعه ولیکله چې نورې خوندې د دغه واقعې څه عبرت واخلي او خپل ځانونه د فیسبوک د مجازي دنیا څخه وساتي محترمو عزتمنو والله بالله تالله که د خاوند څه زیات محبت تاته څوک کړي ځکه الله جل جلاله فرمایي چې ستاسې په منځ کې ما محبت پیدا کړ دا حقیقي محبت دی دا د کله ناکله په خوابدیا باندې مه خوابدي کېږي دا یو حقیقي محبت نو یو زنانه د دې دپاره نه ده چې د فیسبوک پر دنیا خپل ژوند خراب کړي د کور خدمتونه ځین پاته د خاوند خدمت ځین پاته د هغه محبت ځین پاته او دا د نور سره په ګپو مجلسونه و هرې هغه خور ته د دغه واقعې څه عبرت اخیستل پکار دی چې دا د خلکو سره ټلیفونونه کوي د هغه سره پر موبایل باندې د محبت کیسې جوړوي هغه مځکه ورته باغ کې داسې به وکم هېڅکله دغه د موبایل د یارۍ ودونه نه دي کامیابه سوي چې دا نه دي ود سوي هغه دې هم نه کوي ځکه دغه د موبایلو د فیسبوکو د دې محبتونه کامیابۍ ته نه دي رسېدلي کله چې واده وسي هغه بیا نور شک و شبهات یې باندې کوي چې ته زما سره لګیا وې نو د نورو سره به هم لګیا دا ژوند نه دی هغه ژوند دی چې کم خاوند تا ته مور پلار خوښ کړي تا در اوسه لیدلی لا نه بس هغه به تا ته حقیقي مینه درکړي دا د موبایل مینه دا د فیسبوک مینه دا د خبرو مینه دا د واده سره کولو سره سمدستي اختتام ته رسي د جنګو د جنجالو شروعات شروع سي د دې څخه ځان وژغورئ عزت خپل عزت د خپل کورنۍ عزت د خپل خاوند او د پلار عزت مه اخئ دنیا به مې هم خرابوي آخرت به مې هم خرابوي پر خپل ځان کنټرول راولي برداشت راولي خپل ځان له دغه شیانو څخه وژغورئ څو ورځې ځان پابنده کړي د هېچا په خبرو کې مه راځي الله به داسې ژوند تا ته درکړي چې دنیا به دې هم ښایسته وي آخرت به دې هم ښایسته ما مخکې یو واقعه ذکر کړې وله چې حضرت شورش کشمیری رحمه الله لیکلې وله چې هغه د دغه بدکرداره ښځې د طوایفي دا چکلې دا رنډخانې چې کومې آبادې کړي دي وایي زه پر دې باندې وګرځېدلم په سل کې نه نوي پیسه د هغه زنانې هغه خوند نیولې چې دغسې دا خلکو ورته پر موبایلونو یا په دوستۍ کې مځکه باغ کړې وله او دغسې د محبت چانسونه یې ورکوله د محبت دعوې ورته کولې دا د دنیا خوشحالۍ به ستا قدمونو له راوړم داسې به وکم آخر چې به خپل کار ځینې واخیستې دغسې پر دښتو بیابان مې پرېښوله هغه به بیا کور ته نه سوه تللی نو ځای به بیا دغه ډنډۍ خانه سول خپل ژوند مه خرابوئ لږ صبر وکړئ برداشت وکړئ د ښه کېدونکي ځای څخه ځان وساتئ ځکه وایي چې کم ځای ښه کېدونکي وي هلته فلم ښه کېږي پر ښه کېدونکي ځای به نه درېږئ دا موبایلونو څخه ځان وساتئ بیا به تا ته دومره پریشانۍ نه جوړېږي دا د نن سبا ځوانان دا ټوله غله دي دا د عزتونو غله دي دا د بل د ناموس غله دي دا خپل عزت و ناموس ته نه ګوري دا ټوله په دا هڅه کې دي چې څنګه یو د چا عزت واخلو څنګه د یو چا سره ملګري جوړه کړو څنګه یو فرینډشپ جوړ کړو
ټوله په دغه هڅه کې دي. دا هغه ځوانان نه دي کوم چې محمد بن قاسم چې د خور او د لور د عزت په خاطر سرونه ورکوله، په زرګونو شهیدان یې ورکوله. دا اوس هغه ځوانان نه دي. د دې ځان ګورئ. دا د مجازي دنیا ځوانان دي، دا کاغذي ځوانان دي. دا وخت نه وي، دا صرف د دوکې درکولو دپاره، د ټیم پاس دپاره. دا ستا د عزت سره ټیم تېروي، دا ستا د عزت سره لوبې کوي، څه ټیم پاس کوي، نه ستا سره حقیقي واده کوي، نه تا ته حقیقي خوشحالي درکولی سي. صرف د ټیم پاس دپاره ستا ژوند در خرابوي. د څومره ځوانانو لاسونه د خوندو په وینو باندې رنګ دي، د بل د ناموس عزت اخلي صرف خوند دپاره یا د څو شېبې د ټیم پاس. زه هغه ځوانانو ته وایم کم ځوانان چې د خپل لږ وخت د خوند دپاره، د ټیم پاس دپاره د بل کور ور خرابوي، د بل ژوند ور خرابوي، د بل د عزت او د ناموس سره لوبې کوي، د هغه څه ویډیوې جوړوي چې هغه بلیک میل کي، یرغمالی کي، د دې هره خبره ومني. دا خلک دي د الله د عذابه څه وویرېږي. د الله نیول ډېر سخت دي، ځکه الله فرمایي ان بطش ربک لشدید، چې ستا د رب نیول ډېر سخت دي. که یوه راونیوې بیا به د دنیا او آخرت دواړه خراب وي. نبي علیه صلات وسلام فرمان دي چې کم څوک د یو ښځې او د خاوند په مابینځ کې نفرت راولي، ښځه د خاوند خلافوي، دا زموږ څه نه دی. د نبي علیه صلات وسلام د دې فرمانه څه وویرېږي، د الله د دې وعیده څه وویرېږي. الله ډیل درکوي. نو که یو وار راټینګ کې بیا به ژاړې سرګردانه، لاس له به دې هېڅ نه راځي. الله دې زموږ پر حال